انبیاء په 10 آیته پورې خبره ختمه کړې وه او په دې اخرني آیتونو کې بس صحیح دی او په دې اخرني آیتونو کې الله رب العزت یره ورکوله هغه چاته چې هغوی د قرآن نه مخ اړولی دی په دې سره چې وګوره څومره کلي او څومره قومونه او خلک موږ تباه کړي دي او په اخره کې به هغوی دغه چغې والي چې یا ویلنا انا کنا ظالمین موږ ظالمان وو او موږ زیاتې کړی دي. اوس الله رب العزت دا خبره ذکر کوي چې دا ځمکې او اسمانونه چې پیدا شوي دي دا د یو لوی مقصد دپاره دي. هغه مقصد چې تاسو وپېژنئ او په هغه لار روان شئ په هغه نیغه نو د دې عذابونو نه بیا بچ شئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض او ندی پیدا کړي من او ندی پیدا کړي من اسمان او ځمکه وما بينهما لاعبين او هغه څه چې په منځ د دواړو کې دي په داسې حال کې چې موږ لوبې کوونکي وو. ځمکې او اسمانونه الله ما هسې نه دي پیدا کړي چې دا ما هسې یو لوبه کوله یو مشغلانه کوله بلکې دا د لوی مقصد دپاره پیدا دي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا دومره څه چې الله پیدا کړي دا خو دې دپاره پیدا کړي چې دا مخلوق د الله بندګي وکړي. سورة الدخان کې براشي الله وی وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق. دا ځمکې او اسمانونه چې موږ پیدا کړي دا خو موږ د حق راښکاره کولو دپاره پیدا کړي دي او هغه حق د الله رب العزت توحید دی او د هغه بندګي کول دي. لو اردنا ان نتخذ لهوا که موږ غوښتی چې ونیسو مشغله لاتخذناه من لدنا نو خامخا نیولی به وی موږ هغه د خپل طرف نه ان كنا فاعلین کوی موږ دا کار کوونکي. الله وی که ما هسې مشغله کوله او لوبې مې کولی که نه ځان سره به لګیا وې څه ترتیب به مې جوړ کړی وی دا دومره مخلوق مې سره پیدا کوو دا دومره غټ غټ اسمانونه او دا ځمکې دا هر څه الله سي پیدا کړي. الله وی که بالفرض دا د دې مشرکانو په دې خبره باندې رد دی على سبیل الفرض والتقدیر. زه تاسو وایئ چې دا لوبې دي نو که لوبې الله وی موږ کولی او هسې مشغله هم کولی نو ځان له به نور څه کړی وی دا مخلوق مې سله پیدا کوو. یا مطلب دا دی چې موږ به داسې څه کړی وی چې تاسو به لیدلی هم نه وی نو تاسو ته مې بیا سله وکړو. او دغه شان اللهو نه مراد لو اردنا ان نتخذ لهوا د دې نه مراد بچې هم کیدی شي. بعض مفسرین وایي دې نه مطلب بچې الله وایي که چېرته ما بچې نیوې بالفرض لکه څنګه چې مشرکان وایي یا یهود و نصارا وایي چې الله ولد لري نو الله وایي که چېرته ما بچې نیوې نو بیا مې د هغې اختیار تاسو له خو نه درکوو چې تاسو ما له بچې غوره کړي. ما به څوک غوره کړی و ما به ویلي چې دا زما بچې دي. او سورة الزمر کې برایشي الله وی لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء که چېرته د الله اراده وی د بچي نیولو نو بیا به هغه د خپلې مرضۍ مطابق چې څنګه غواړي او څوک غواړي هغه به یې بچی ګرځولی. خبره خو به یې د مکې مشرکانو ته نه حواله کوله چې تاسو ما له څوک غوره کوي نو دا رد دی په هغوی باندې چې دا څه چې الله پیدا کړي دي دا الله سلوبه او مشغله نه کوله بلکې دا لوی مقصد دپاره پیدا دي. بل نقذف بالحق على الباطل بلکې غزارو من حق په باطل باندې فیدمغه نو ختم کي هغې لره فاذا هو زاهق نو دغه وخت هغه شکلونکې. الله زما خو کار دقه دی او نږدې یو څو ایتونه شاته چې لاړ شي د قرآن تذکره شوي
نو مطلب دا دی دا قرآن الله وی را لېږلی ما د دې دپاره دی او دا پیغمبر چې موږ دا باطل پې ختم کو بل نقذف بالحق على الباطل موږ په حق باندې ولو باطل لره یا په باطل باندې ورغوزارو حق نتیجه دا راوځي چې فیدمغو دا حق راولګي دا باطل ټول ګډوډ کي ختمي کی فاذا هو زاهق نو هغه باطل کړونکی شي ختم شي باطل نه پاتې کیږي او دا خبر الله رب العزت قرآن کې څو ځایونو کې کړې ده فاما الزبد فيذهب جفاء سورة الرعد کې الله وایي دا اسې زګ چې دا سرسري د اوبو په سر چې او دا باطل دا ختم شي واما ما ينفع الناس او خلکو له چې فایده ورکوي هغه د اوبه دي هغه په ځمکه باندې پاتې شي ولكم الويل مما تصفون او تاسو لره تبعی ده د هغې د لاسه چې تاسو یې بیانوئ یا د هغې نه چې تاسو یې بیانوئ نو هغوی څه بیانول خو د الله دپاره شریک ثابته وکړه د تاسو چې کوم څه بیانوئ د الله په حق کې او د الله دپاره د دې د لاسه به تاسو تباه کېږئ او د دې د لاسه ستاسو دپاره تباهي ده وله من في السماوات والأرض او د الله په اختیار کې دی هغه څوک چې په اسمانونو او ځمکه کې دي رب العزت ثابتوي توحید او رد کوي په شرک باندې دا څومره آیتونه چې دی نږدې به ویلی کېږي که نه نو دې کې اثبات د توحید د الله دی چې الله خالص یک یوازې د عبادت حقدار دی او مخلوق لره د الله په باچایي کې څه برخه نشتي نو دلته وګوره وله من فی السماوات والارض ځمکه او اسمانونو کې چې څه دي دا ټول د الله دپاره دي نو چې د چا دپاره دا دي هغه ته څه ضرورت دی چې بچی نیوو هغه ته څه ضرورت دی چې شریک یې د ځان سره نیوو ومن عنده او هغه څوک چې د هغه سره دي لا يستكبرون عن عبادته لوی نه کوي د بندګۍ د هغه نه ولا يستحسرون او نه ستومانه کېږي يسبحون الليل والنهار باقي بیانوي د الله د شپې او د ورځې لا يفترون نه ستړي کېږي څوک دي چې د الله سره دي ملائک الله وی هغه لوی مخلوق هغه ملائک لا يستكبرون عن عبادته هغه لوی نه کوي سره د دې چې الله ولې دومره طاقت او زور ورکړی دی خو هغوی دا نه وایي چې موږ د الله بندګي نه کوو او نه هغوی د الله په دې بندګۍ باندې ستومانه کېږي سحر ماښام هغوی د الله پاکي بیانوي او تسبیح بیانوي او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی اسمان چغارې کوي انی لاسمع اطیط السماء او رسول صلی الله علیه وسلم وی لایق د اسمان چې چغارې وکړي ولې ځکه چې یو لحظې پکې خالي نشته الا وعلیه ملک ساجد او قائم ټول ملائکه او فرشتې په عبادت کې لګیا دي لحظې پکې خالي نشته خو یا سجده کوونکی پکې دی یا ولاړ دی یا رکوع کوونکی خو د الله بندګي کوي دا داسې مخلوق الله پیدا کړی نو په دې کې دوو خبرو ته اشاره ده چې دغه لوی مخلوق ګوره د الله بندګي کوي او تاسو کمزوري ورته کیئ او د الله د بندګۍ نه یو طرف ته او بل طرف ته تښتئ بل رد په مشرکانو باندې هم دی هغوی به ووایي دا ملایک چې دي د الله لوڼې دي والعیاذ بالله خو د الله بندګان دي نو بندګان دي څنګه د الله دپاره چې دی بچي وګرځول یو کس تپوس کړی د کعب الاحبار رحمه الله نه وی الله چې وایي چې دا ملایک سحر ماښام پاکي د الله بیانوي نو دا څنګه لکه دا کیدی شي چې مسلسل د الله پاکي بیانېږي دوی به نور څه نه کوي نو هغه ورته ته خوراک او څښاک کې ویاو وایي ته کینې پاسې ویاو وایي ته اوده کېږي ته خبرې کې ته په سورلۍ سورېږي ته ځې راځې ته خوځېږي ته کار کې ته خبرې کې هغه ویاو او وایي ته په هر حال کې سائلې هغه ویاو دا په مخه چې دا ته په هر حال کې ته سائلې دغه شان د ملایک که هر څه کوي خو د الله پاکي بیانوي
څنګه چې زمونږ په دې بدن کې دا ساه چې دی هر وخت کته بره کېږي که موږ هر څه کوو نو ملائک دا تسبیح او د الله د پاکي داسې بیانوي لکه څنګه چې موږ دا ساه اړو. د هغې نه بعد الله وایي ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ای نیولي دي دوی معبودان د ځمکې نه چې هغوی ژوندي کول کوي. رد دی په مشرکانو باندې د هغوی سره باس او د هغوی راپرځول دي په عقلي دلایلو او په حسي نقلي دلایلو باندې. د یو څو ایتونو کې هم دقه خبره به اوس کېږي تفصیل. ای دوی داسې معبودان په دې ځمکه کې نیولي دي چې د هغوی بندګي کوي د الله سره برخدار جوړ کړي دي هغوی بیا ژوندي کول کوي. که څوک په دې معبودانو کې داسې وي چې په دویم پیر خلکو لره راپاسوي او را ژوندي کوي چې ویې ښایي که بلکې رب العزت خو قرآن کې بعض ځایونو کې دا خبره کړې ده وایي هغوی ته د خپل ځان پته نشته چې بیا به قیامت کله راځي او کله به راپاسي د قبرونو نه. پاتې لا دا چې څوک دې په مخلوقاتو کې داسې وي چې هغه بل څوک راپاسي د مرګ نه بعد نو چې دا صفت د چا نشتي نو د الله خو دا صفت دی نو بیا د هغه بندګي پکار ده. لو كان فيهما آلهة إلا الله که چرته وی په ځمکه او اسمانونو کې نور معبودان سوا د الله نه لفسدتا نو خامخا خراب شوی به و نظام د دواړو. فسبحان الله نو پاک دی الله رب العرش چې مالک د عرش دی عما یصفون د هغه څه نه چې دوی بیانوي هغه لره. دې ته دلیل التمانع ویلی کېږي. داسې دلیل الله رب العزت بیانوي که نه که سوچ دې به کې وکړو د توحید په مسله باندې به پوه شي. مقصد د هغې دا دی چې کیدی نشي چې د الله سره د بل څوک شریک ولې که چېرته د الله سره بل څوک شریک وی نو بیا د دې ځمکې او د اسمان دا نظام ټول ګډوډ کېدو. او سورة المؤمنون کې به راشي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله د الله نه بچی شته نه ورسره څوک برخدار شته. اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض که چېرته د الله سره بل معبود وی که نه نو هر یو معبود به بیا کوشش کولی چې په دې بل زورور شي. کېدی نه شو داسې د دنیا دا نظام چې داسې غلی روان دی او داسې مزېدار روان دی که نه دلیل دی په دې باندې چې رب العزت یوازې دی. یعنې یو به بیا شپه کوله بل به ورځ کوله یو به بنده بیمارو بل به روغو یو به مړ کو بل به ژوندی کو یو به ژوندی کو بل به مړ کو دا نظام نه چلېده. او وګوره د انسانانو ته وګوره معمولي غونته کې کور یې وړکې او په کې یو څو انسانان اوسي خو چې کله دا اختیار د ډېرو کسانو سره شي د دې کور د کور ټول څه شي ګډوډ شي. چې څو پورې پلار یوازې او بچي واړی نو هر سره د په کنټرول کې د کور نظام برابر روان خو چې دا بچي زلمی شي رو رو د کور نظام ګډوډ کېږي. ولې ګډوډ کېږي؟ ځکه چې اختیارات اوس د ډېرو سره شو. اول خو یو پلار لګیا و اوس هغه مشر زوی خپله ټپه کوي هغه بل چې دی خپله قصه کوي هغه دریم خپل بیان کوي ښځه پکې خپلې خبرې کوي او هغه کس په لاس کې څه نشته هغه ځان له خپله خبره کوي نو هر څه ګډوډ شو. نو دا دومره لوی نظام د دنیا د ستاسو څه خیال دی چې دا غلی هسې روان دی؟ دا لوی دلیل دی په دې باندې چې د الله سره بل برخدار نشتی. لا يسأل عما يفعل تپوس نشي کېدی د هغه نه د هغې کار چې هغه یې کوي وهم یسألون او دوی نه به تپوس کېږي. د الله عظمت او د توحید دلیل په مخلوق کې داسې څوک شته چې د هغه نه دې تپوس نه کېږي نه نو بیا څنګه ته هغه شریک کېږي د الله سره. او قرآن کې دي فوربک لنسألنهم اجمعین ستا په رب مې د قسم یې پیغمبره ټولو نه به تپوس کوو نو د ټولو نه تپوس کېږي او د الله نه تپوس نشي کېدی ځکه چې دا حقیقي معبود دی. دغه شانتي کې دا خبره هم پرته ده. دا مطلب هم دی چې رب العزت چې کوم کارونه کوي که نه
هغه داسې د حکمت نه ډک دي چې د سوال ګنجایش پکې نه پیدا کېږي چې ولې الله کارونه د حکمت نه خالي خو نه دي نو هغې کې څوک اعتراض نشي کولی نه پکې د سوال ګنجایش وي ام اتخذوا من دونه آلهة ای نیولي دي دوی سوا د الله نه نور معبودان قل هاتوا برهانکم تو وایه راوړئ دلیل خپل هذا ذکر من معي وذکر من قبلي دا خبر دی دا هغه چا چې زما ملګري دي او خبر دی دا هغه چا چې زما نه مخکې دي بل اکثرهم لا يعلمون الحق بلکې ډېر د دوی نه پوهېږي په حق فهم معرضون نو دوی مخړئ اوسې به بله خبره کې راګېره دوی نیولي دي سوا د الله نه نور معبوده ای پیغمبره تپوس دې وکړه هاتو برهانکم راوړئ دلیل خپل په دې سره څه دلیل شته تاسو ته الله ویلي دي آسماني کتاب کې راغلي دي غیبو کې دا خبره تاسو ته بیان شوې ده څه دلیل خو وښایئ که بیا ورته وایي دا قرآن دی هذا ذکر من معي دا قرآن خبر دی دا هغه چا چې زما ملګري دي او زما نه چې مخکې کوم خلک تېر شوي دي اشاره قرآن ته ده او پخواني کتابونو ته ده دا کتاب د قرآن ما سره پخوا هم کتابونه راغلي دي تورات زبور انجیل نور کتابونه په کوم ځای کې دا خبره راغلې ده چې د الله سره برخدار شته وی ښایي او دغه شان دا مطلب په کې هم راغی چې ته دوی ته ووایه چې دلیل راوړئ ماله دا خبره د پیغمبر هم ده او د هغه د ملګرو هم ده چې دلیل راوړئ او پخوانو انبیاو او د هغوی ملګرو هم دقه تپوس کړی دی چې دلیل راوړئ دلیل راوړئ ویې ښایئ زه کوم ځای کې راغلي چې د الله سره بل مخلوق شته اصل وجه دا ده بل اکثرهم لا يعلمون الحق ډېر د دوی نه حق نه پېژني نو ځکه خو فهم معرضون دوی مه خړئ د حق دلته بیا رد شو په هغه مسله باندې چې بعض وی یاره ډېر خلک خو نه کوي ډېر خلک خو مني ډېر خلک خو داسې دي ډېر داسې دلته الله وایي ډېر په دوی کې حق نه پېژني نو څه وکړو دغه ډېرو تابعداري وکړو ځکه چې حق نه پېژني اوس الله ورته وایي چې د دې توحید دپاره خو ما ټول پیغمبران لېږلي دي وما ارسلنا من قبلك من رسول او نه دی لېږلی موږ مخکې ستا نه هېڅ رسول الا نوحي الیه مګر وحي به کوله موږ هغه ته انه لا اله الا انا فاعبدون د دې خبرې چې نشتی حقدار د بندګۍ سوا زمانه نو بندګي خاص کوي ما لره د انبیاو د رالیږلو اصل مقصد هغه د الله رب العزت بندګي کول دي د دې لپاره رالیږلي توحید الوهیت دی ته وایي او دا خبر الله رب العزت یوازې دلته نه ده کړې دا د قرآن په نورو ځایونو کې هم الله دا خبره ذکر کړې ده سورة النحل کې الله وایي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ما هر امت ته رسول لېږلی دی ولې ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت چې بندګي به د الله کوئ او د غیر الله د بندګۍ نه به ډډه کوئ اصل ګوره پیغمبران دې دپاره لېږلي دا نور چې څومره عبادت دي د دې نه بعد دي الله ګوره دا نه دي ویلي چې ما پیغمبران لېږلي دي صرف دې دپاره چې مونځونه کوئ اخلاق ښه ساتئ حج کوئ عمره زکات نه دا هر څه د توحید نه بعد راځي وجه دا ده چې عقیده دې کله د توحید نه وه که نه نو دا عبادات تاله فایده نه درکوي اوس الله رب العزت دا هغه چا په شبهه باندې او په شبهاتو باندې رد کوي څوک چې د بچي نسبت الله ته کوي خصوصا هغه خلک چې ملائک د الله لونه ګڼي والعیاذ بالله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا او وی دوی نیولی دی رحمان ذات بچے سبحانه پاک دی هغه بل عباد مکرمون بلکې دوی بندگان دي عزت ورکړی شوي ملائک یادوي الله ویله ظالمان وایي چې ملائک د الله بچي دي
پاک دی الله دې نه چې هغه بچی ونیسي. خو د الله بندگان دي، عباد بندگان دي، او داسې بندگان دي چې الله ورله عزت ورکړی دی. نو د هغوی یو شان دغه بیان شو. بل دا لا یسبقونه بالقول، نه مخکې کېږي د هغه نه په وینا سره، وهم بأمره يعملون، او هغوی په حکم د هغه عمل کوي. د الله د خبرې نه مخکې کېږي. او دا صفت هم د دې ملایکو او د فرشتو قرآن کې په یو څو ځایونو کې بیان شوی دی چې دوی د الله د حکم خلاف ورزي نه کوي. خو د الله داسې بندګان دي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، پویږي په هغه څه چې مخکې د هغوی نه دي او هغه چې وروستو د هغوی نه دي. الله پوهه دی په خپلو بندګانو باندې. څه د هغوی له مخکې دي، څه شاته دي، دا ټول علم د الله سره دی. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، او هغوی سپارش نه کوي مګر هغه چا لره چې غوره کړی الله. وهم من خشيته مشفقون، او هغوی د وجې د یرې د الله نه ډېر یریدونکي دي. دا څنګه د الله سره تاسو دوی شریک کوئ او دا دعوه کوئ چې دا د الله بچي دي، د هغوی خو دومره هم وس نه رسي چې بې اجازته د چا سپارش وکړي. دا وس یې نه رسي. وهم من خشیته مشفقون، او هغوی د الله د یرې د لاسه ډېر یریدونکي، د الله نه یریږي، بندګان یې دي. ومن یقل منهم انی اله من دونه، او چا چې ووایي د هغوی نه چې بېشکه زه معبود یم سوا د الله نه، فذلك نجزيه جهنم، نو دغه کس ته به سزا ورکوو موږ د جهنم. كذلك نجزي الظالمین، دغه شان بدله ورکوو موږ ظالمانو ته. الله وایي هغه ډېر اوچت بندګان دي زما، خو که چېرته دې ملایکو کې چا داسې ووایي که نه چې زه د الله سره شریک یم او زما د الله سره برخه ده، نو زه دې جهنم ته ګزارم. د هغوی خو دا طاقت نشته چې داسې ووایي. نو څنګه به تاسو رالګېدلي ای مشرکانو دغه اوچت بندګان د الله د الله سره شریک کړي دي. او دا ایتونه واضح دي، دومره وضاحت ته ضرورت نشته. واضح دي که نه دي؟ واضح دي. اوس تقریبا لس دلایل د الله په وحدانیت به ذکر کېږي چې الله یک یوازې دی، د هغه سره بل څوک شریک نشته. او دا دلایل به حسي دلایل دي. حسي هغه چې موږ یې محسوسوو، موږ یې وینو. اولنی دلیل اولم ير الذين كفروا، ایا نګوري کافران، ان السماوات والارض كانتا رتقا، چې بېشک اسمانونه او ځمکه وبند، ففتقناهما، نو راکولاو کړو موږ دواړه. د الله د وحدانیت اولنی دلیل دا دی. ځمکه او اسمان وبند. الرتق په عربۍ کې اتصال او تلاصق ته وایي، یو ځای کېده. د ځمکه او اسمان یو بل سره داسې بند. او فتق په عربۍ کې انفصال ته وایي، لرې کېدو ته وایي. نو الله لرې کړو، الله جدا کړو ځمکه او اسمانونه. څنګه یې جدا کړو؟ اول دا یو قطعه وه، یو ځمکه او اسمانونه یو، نو نه د اسمان نه باران راورېدی شي، نه د ځمکې نه سر راوتی شي. الله جدا کړو، د اسمان نه باران راورېدو او ځمکې کې چې څه دي هغه راووتو. دا کار د الله نه علاوه بل څوک کولی شي؟ نو مطلب د دې دا دی. دې په وضاحت کې داسې ته ویلی شي چې د ځمکې او اسمانونو د یو طبق په شان و. اصل کې دا ټول د اوبو نه الله پیدا کړي دي. نو بیا د دې اوبو نه داسې غبار او لوګی به راوختو، نو د هغې نه اسمان جوړ شو. لکه دا به راشي انشاءالله په سورة السجده کې، په سورة الدخان کې. او اوبه الله کلکې کړي، نو د هغې نه څه پیدا شو؟ د هغې نه ځمکه پیدا شو. نو رب العزت هغه ذات دی
چې ځمکه او اسمانونه یې جدا کړي دي او د اسمان نه باران راوریږي د ځمکې نه فصل راخیږي. وجعلنا من الماء كل شيء حي او ګرځولي دي من او پیدا کړی دی من د اوبو نه هر شی ژوندی. افلا یؤمنون آیا نو دوی ایمان راوړي؟ ایمان مطلب تصدیق کول. آیا دوی د دې خبرې تصدیق نه کوي؟ دا د الله رب العزت د وحدانیت بل دلیل چې د دې اوبو نه الله رب العزت هر مخلوق پیدا کړی دی. دا مطلب هم دی او د دې دا مطلب هم دی چې په دې اوبو باندې هر مخلوق پای او ژوندی تېرېږي. دواړه خبرې دي. د اوبو یو اوچت نعمت دی نو هر مخلوق ته پیدا هم دی او هر مخلوق دې ته ضرورت هم لري. که چېرته موږ داسې ووایو چې هر مخلوق د اوبو نه پیدا دی د نطفې نه نو یو څو مخلوقات به بیا موږ استثنا کوو هغه به مستثنا چې سوای د دوی نه. یو آدم علیه السلام، دویم عیسی علیه السلام، دریم ملائک فرشتې دوی پیدا دي د څه نه؟ د نور نه. پیریان پیدا دي د څه نه؟ د اور نه. او دا بل تفسیر او مطلب خو واضح دی چې څومره مخلوقات چې دي هغوی د ژوند د تېرولو دپاره ضرورت لري څه ته؟ اوبو ته. بل دلیل وجعلنا فی الارض رواسي او جوړ کړي دي موږ په ځمکه کې پاخه غرونه ان تمید بهم چې ونه خوځېږي په دوی باندې. دا ځمکه ګوره په اوبو له پاسه ده، ځمکه په اوبو له پاسه دا خوځېده دا ټینګېدنه دا غرونه پې الله میخونه ټک وهلي دي. دا خبره په څو ځایونو کې راشي. دا کار د الله نه بل څوک کولی شي؟ هېڅوک یې نشي کولی. او سبحان الله دا اوبه الله داسې یو مخلوق پیدا کړی دی که چې دا ځمکه په دې ټوله ځمکه کې دا وچ ځای ګوره ډېر لږ دی. نور اکثر ځمکه چې دا هغه اوبه دي او ځمکې حالات دي هم اوبه دي. نو دا اووم اوبه لکه څنګه چې لږ ساعت مخکې ما دا خبره ذکر کړه. وجعلنا فيها فجاجا سبلا او ګرځولي دي موږ په دې ځمکه کې غټې غټې لارې لعلهم یهتدون دې دپاره چې دوی مقصد ته ورسیږي. دا هم د الله رب العزت کار دی. وجعلنا فيها فجاجا په عربۍ کې الفجاج دا جمع د فج ده او دا غټې لارې ته ویلی کېږي. الله په دې ځمکه کې بیا لارې ګرځولي دي د دې دپاره چې هر مخلوق په خپل کار ته او خپل هدف او خپل مقصد ته ورسېږي. وجعلنا السماء سقفا محفوظا او جوړ کړی دی موږ اسمان یو چت محفوظ. وهم عن آیاتها معرضون او دوی د نښو د هغې نه مخ اړوونکي دي. دا بل دلیل د الله د توحید چې رب العزت د اسمان داسې چت ودرولی دی چې د دې چت ساتنه شوې ده، محفوظ دی، الله ساتلی دی. یعنې دا دومره لوی چت د الله نه راوڅوک یې راټینګولی شي. او ځکه قرآن کې به راشي تاسو به واورئ په نورو ځایونو کې الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها بغیر د ستنو نه ولاړ دی. نو خو د دې اسمان څوک ساتنه کوي که نه؟ الله دی چې ساتنه کوي. یعنې موږ معمولي یو څو پوټه چت دی څوک بغیر ستنو نه ودروي ځه لازم به تصور کوي. پوټ چت پرېږده او سیمټ پرېږده او کنکریټ پرېږده ته یو کاغذ راواله وړوکی غوندې کې کاغذ او داسې په هوا باندې ودروه چې لاندې ورته سمېږي ځه. نو د دومره لوی اسمان چې ولاړ له بغیر ستنو نه خو څوک یې ساتي که نه؟ او هغه ساتونکی ذات الله دی. الله وهم عن آیاتها معرضون او دوی د نښو د دې اسمان نه غافله دي. نښو د اسمان نه، په اسمان کې ډېرې نښې دي که نه؟ څه دي په اسمان کې؟
ستوري سپوږمۍ نور وریځې دا چې څه دي دوی دې نښو نه غافله دي. سورة یوسف کې الله وایي وکأي من آیة في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. د ځمکې او اسمانونو کې ډېرې نښې دي چې دا مشرکان پې تېرېږي را تېرېږي خو دوی د هغې نه مخ اړوونکي دي په هغې کې دوی سوچ نه کوي. وهو الذي خلق الليل والنهار او الله هغه ذات دی چې پیدا کړی د شپه او ورځ والشمس والقمر ونور او سپوږمۍ كل في فلك يسبحون دا ټول په خپل ځای د ګرځېدو کې لامبو وهي. دا الله توحید نور دلایل دي. شپه او ورځ پیدا کړي نور او سپوږمۍ بیا هر یو چې دی په خپله لار روان دی کوم ځای چې د ده دپاره الله مقرر کړی د ګرځېدو د دې نور دپاره د دې سپوږمۍ دپاره نو هر یو په خپله لار روان دی. چېرته تاسو داسې اورېدلي چې نور او سپوږمۍ یو بل له مخې نه ورغلي دي؟ چېرته هم داسې اورېدلي چې نور د سپوږمۍ نه مخکې شوی دی یا سپوږمۍ د نور نه مخکې شوې ده؟ نه. ځکه الله وایي ذلك تقدیر العزیز العلیم دا اندازه هغه ذات لګولې ده چې هغه پوهه دی او هغه زورور دی. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد او نه دی ګرځولی موږ هېڅ انسان لره مخکې ستا نه همیشوالی. افإن مت فهم الخالدون ای نو که ته مړ شي نو دوی به همیشه یي. دې کې ګوره مشرکانو په یو خبره باندې مرد دی او د الله د توحید نښه هم ده. ګورې دا مخلوق باندې مرګ څوک راولي؟ الله یې راولي. د الله د قدرت نښه ده. دویمه پاتې کېدونکی ذات یو الله دی. نو دا هم د الله د قدرت نښه ده. ها اوس که ته څوک هم رالی او د الله سره برخدار جوړی نو هغه په دغو کې دننه راځي په کومو باندې چې فنا راځي او کوم چې ختمېدونکي دي. نو دا څنګه کار بیا یو سړی کوي چې رالږي هغه څوک شریک کوي چې هغه مړ کېدونکی دی د هغه چا سره چې هغه مرګ ورکوونکی دی. دې فرق ته وګوره. بله خبره د مکې مشرکان په دې انتظار باندې ناست وو چې په دې پیغمبر باندې به مرګ راشي موږ به ترې دمه شو. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. دا یو شاعر دی او څنګه چې په خلکو پوخانو باندې مرګ راغلی دی د هر چا یو دوري د ده دا دور به هم ختم شي. دا دلیل دی په دې چې د هغوی سره نور هر څه ختم شي. کله چې ته د چا د مرګ په انتظار کېناستې که نه دلالت په څه کوي چې تا سره هېڅ هم نشته، ته بې بسه شوی، ته بې وسه شوی. نو د هغوی سره نور څه نه و، اخره کې دا وي یو بل ته یو به غلی شي کې او په ده به مرګ راشي، یو خبره به ختمه شي. نو الله وایي دا مرګ ولې یوازې په تا باندې راځي. افإن مت که ته مړ شوې فهم الخالدون ورین دوی پاتې کېدونکي دا مرګ خو په دوی باندې هم راځي. كل نفس ذائقة الموت، هر نفس سکونکې د مرګ دی. دا د الله داسې فیصله ده چې د دې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم نه خلاص شي، او دا د الله داسې فیصله ده چې د دې نه مشر بهر دی، نه کشر، نه زنانه، نه نارینه، دا ټولو لپاره ده. ونبلوكم بالشر والخير فتنه، او امتحان کو من پتاسو په تکلیف او خیر سره. ها ونبلوكم بالشر والخير فتنه، فتنه امتحان کوي. نو دا شر چې پتاسو راځي شر نه مراد تکلیفونه دي، او دا خیر چې دی دینه مراد نعمتونه دي. دا ټول امتحان او څه وخت پورې دی بیا به مرګ راځي. وإلینا ترجعون، او خاص موږ ته به تاسو راګرځولی کېږئ. دې ځای کې ګوره د یو ناشنا فایده راته ذکر کړه. امتحان
غریبی هم امتحان دی، مالداری هم امتحان دی، دا خو دی تکلیف هم امتحان دی، راحت هم امتحان دی. کوم یو امتحان سخت دی؟ راحت نه سخت دی؟ ولې؟ ولې په تکلیف کې نه معلومیږي؟ ولې په راحت کې نه کوي؟ امتحان دوانه امتحان دی او په دوانو کې سخت امتحان هغه د راحت دی. وجه دا دی چې راحت چې په انسان راشي کنه او دنیا به پراخه شي نو د ده توجه د الله نه بیا واوړي. بل دا چې داسې یو ګمان کې پرېوځي چې الله په ما مین دی. دا اهمه نقطه ده چې کیدی شي دا سړی وښویي او د الله نه لري. هغه بل چې دی نو هغه په تکلیف کې هر وخت بس الله ته توجه ده او کله دې ته هم توجه لاړېږي چې دا به ولې په ما دا راځي، دا به څه چې دي. خو دا چې په راحته کې پروت دی او الله وله هر څه ورکړي دي نو کیدی شي دی په دې دغه کې هم پروت وي غلط فهمۍ کې. کیدی شي دی په دې غلط فهمۍ کې هم پروت وي چې الله په ما باندې مین دی. نو ده به دې طرف ته سوچ لاړ نه شي چې دا خو امتحان دی. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او کله چې ویني تا هغه کسان چې کفر یې کړی دی إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا نه نیسي هغوی ته مګر ټوغې. الله رب العزت پیغمبر را لېږلی دی، دا دومره واضح دلایل بیان کړو، خو د کافرانو هغه خوی ته ګوره. الله وی دوی بیا هم تا پورې مسخرې کوي چې کله تا ویني د کافران هغه چې ستا د رسالت نه منکر دي، ستا د نبوت نه منکر دي، هغوی تا پورې مسخرې کوي. په بعضو آثارو کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر په ابو جهل باندې تیر شو په مکه کې. نو ابو جهل په خندا شو، وی هذا نبی بني عبد مناف، هغه دا دی د بنو عبد مناف خاندان د خاندان پیغمبر دا دی. وی خاندل ویسه هغه دا دی، هغه ستاسو د معبودانو عیبونه چې بیانوي هغه دا دی او هغه دا دی او مسخرې کولې. نو الله وایي دا کافران چې تا ویني نو دوی تا په ټوغو ونیسي، خپل ځان تباه کوي، بل چا له خو نقصان نشي ورکولی. أهذا الذي يذكر آلهتكم آیا دا هغه سړی دی چې یادوي معبودان ستاسو وهم بذکر الرحمن هم کافرون او دوی د یادولو د رحمان نه دوی انکار کوي. هغه دا دی چې هغه ستاسو معبودان یادوي یعنې په بدو سره، او الله وی په خپله دوی د رحمان د یادولو نه منکر دي. رحمان د یادولو نه دوی په دوو طریقو منکر دي. یو دا د رحمان د یادولو نه منکر دي، معنی د رحمان د توحید نه منکر دي. رحمان د توحید نه منکر دي، توحید هم د الله یادول دي کنه، نو دوی د هغې نه منکر دي. دویم دوی د رحمان د یادولو نه منکر دي، نو د مکې مشرکانو د الله د رحمان نوم نه منو. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. الله وی کله چې دوی ته وویلی شي چې رحمان ته سجدې لګوي، دوی رحمان څوک دی؟ موږ خو رحمان نه پیژنو. نو دوی د الله دپاره دا نوم نه منو رحمان، او د دې رحمان هغه توحید هم نه منو. دا دواړه خبرې په دوی کې. خلق الانسان من عجل، پیدا کړی شوی د انسان د تادینا. سأریکم آیاتی، زر د چې وبښیم تاسو ته نښې خپلې. فلا تستعجلون، نو په تادۍ سره مه غواړئ. دې کې د مؤمنانو خبر هم ده او د مشرکانو هم ده. مؤمنانو هغه داسې ده چې کله به هم د مکې مشرکانو څه نښه غوښته، که تاسو رښتیني یئ یو دې الله دې داسې وکړي، الله دې داسې وکړي، الله دې داسې وکړي. نو د دې مسلمانانو ارمانو چې دوی څه غواړي چې بس الله حق شان کوي پاټیم. الله وی انسان تادی کوي،
تادی به کوئ ښه په ارام به هر څه وینئ. دویمه چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم راولګېدو د مکې د مشرکان به یې ویرول چې د الله عذاب به د باندې راشي مه کوئ قیامت را روان دی. دوی به مسخرې کولې وي دغه عذاب کوم ځای کې دی را دې شي کله به وي دا قیامت به کله راځي. الله وي دوی تادي کوي تادي به کوئ دا هر څه به خپل وخت وینئ. انسان په فطرت کې او په طبیعت کې دا خوی پروت دی د دې تادي کولو ده. عام کارونو کې هم خیال دی نه بس د سړي یو دغه چېرې دا کار ضرور شو. او ځکه بعضو مفسرینو دې باب کې آثار راوړي دي وی کله چې آدم علیه السلام کې روح واچولی شو او دا روح د دې سر ته لاړه او د سترګو ته نو ده به د سترګو باندې د جنت دا میوې ولیدې چې د جنت دا میوې ولیدې نو بیا دا ساه چې لاړه د دې خېټې ته وي دغه خوراک ته یې زړه وشو نو په سترګو یې ولیدې او هلته ساه خېټې ته لاړه معدې ته لاړه نو ده ورته زړه وشو فوثب نو یو ټوب یې ووهه او لا روح خپو ته رسېدلې نه وه لا روح خپو ته رسېدلې نه وه. او بعضو آثارو کې داسې راځي چې کله آدم علیه السلام کې د روح واچولی شوه او د ده په دې سر کې وګرځېده نو دا پرنجی وکړو چې پرنجی وکړو نو الحمدلله یې ووایي ملایکو ته یرحمک الله ووایي نو ویل د ده خپو ته ساه نه وتلې چې دی راپاڅېدو تادي کوله چې زه زر پاڅېدې فقال الله فوقع نو راولید فقال الله خلق الانسان من عجل نو ځکه الله وایي انسان پیدا کړی شوی د تادۍ نه دی. سورت بني اسرائیل کې دي وکان الانسان عجولا او د انسان تادي کوونکی یاره بس چې دا څه دي چې بس دا زر ضرور شو هر څه او زره ته دا یو نصیحت کوم او زړه ته دا خبره کوزه کې الله رب العزت به هر څه تعالی درکړي څه چې ته غواړې انشاءالله او د هر شي خپل وخت دی. مونږ خو بې موسمه هر څه غواړو نور د هر شي د الله په نس خپله اندازه ده. که خیال هم کړی مونږ چې کله ځوانان شو نوي نوي نو په ورځو کې بچي ته چا نه تپوس کې ته څه غواړې دی هر څه غواړې چې واده وی بچي وی ګاډی وی ګاډي ته دی پس کېږي چې کور وی چې دا وی دغه هیڅ هم نه ورو ورو سبحان الله هغه هر څه الله دله ورکوي خو د هر شي خپل وخت هغه واده مو شي هغه بچي مو شي هغه کور مو شي هغه ګاډی ورته میلاو شي هغه څه چې دی غواړي ګټه مزدوري په دنیا کې یا شهرت یا ډېر مال هغه هر څه ورته میلاو شي خو د هغې خپل وخت داسې نشي کیدی چې بس په یو ځای څه چې ته غواړې اسمان کې به یو سوری وشي او تا ته به راګزارې شي. ویقولون متى هذا الوعد او وی دوی کله به دا وعده ان کنتم صادقین که یی تاسو رښتیني د هغوی مسخرې وعده د څه د عذاب الله وی که دوی دغه عذاب لیدلی وی چېرته به دا خبرې نه وی کړې. لو یعلم الذین کفروا که چېرته پته وی یا که چېرته معلوم وی کافرانو ته دې کې یو خبره پټه ده که چېرته معلوم وی کافرانو ته خپل حال حین لا یکفون عن وجوههم النار باغه وخت چې نه به شي اړولی د مخونو خپلو نه اور ولا عن ظهورهم او نه د شاګانو خپلو نه ولا هم ینصرون او نه به دوی سره مرسته کېږي نو دوی به کفر نه وی کړی که دوی ته هغه حال معلوم وی که نه چې دا اور به د هر طرف نه موږ راګیر کړي نه به یې موږ د مخ نه لرې کولی شو نه د ملا نه نو چېرته به دوی دا مسخرې او ټوغې نه وی کړې بلکې دوی به ایمان راوړی وی. بل تأتیهم بغته بلکې راځي به قیامت دوی ته ناڅاپه فتبهتهم نو حیران به کي دوی لره فلا یستطیعون ردها نو وس به نه لري د واپس کولو د هغې
ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړی شي. را به شي د قیامت د دوی چې غواړي والله وایي هغه به ناڅاپه راشي او چې راغی که نه نو نه به د دوی سره څوک مرسته کولی شي، نه به دوی ته مهلت میلاویږي چې زه بیا لاړ شي یو موقع ده، او نه دوی د قیامت واپس کولی شي. اوس الله پیغمبر له تسلي ورکوي ځکه چې نږدې دا وویلی شو چې دوی چې کله پیغمبر ویني نو څه چل کوي، مسخرې کوي او خنداګانې کوي. الله وایي دا یوازې تا سره نه کوي. ولقد استهزئ برسل من قبلك او یقینا ټوغې کړی شوي دي په ډېرو پیغمبرانو پورې مخکې ستانه. فحاق بالذین سخروا منهم نو راګیر کړل هغه کسانو لره چې ټوغې به یې کولې د هغوی نه ما كانوا به يستهزئون هغه عذاب چې هغوی به په هغې پورې ټوغې کولې. دو خبرو ته اشاره وشو، یو پیغمبر ته تسلی چې ته یوازې نه چې تا پورې ټوغې کړي ستا پرونو پورې شوي. دویمه صبر وکړه دا دوی چې به کوم عذاب پورې مسخرې کوي که نه دا عذاب به یې راګیر کړي او پخوانو هم په دغه عذابونو پورې ټوغې کولې حق عذابونو کې راګیر شو. قل من یکلؤکم باللیل والنهار ووایه څوک ساتي تاسو لره په شپه او ورځ کې من الرحمن د رحمان بل هم عن ذکر ربهم معرضون بلکې دوی د یادولو د رب خپل نه مخ ګرځونکي دي. دوی خو غواړي عذاب چې زر راشي. رب العزت وایي که دا عذاب په تاسو باندې راشي د شپې او د ورځې نو د رحمان د عذاب نه بیا تاسو څوک وساتي؟ څوک تاسو سره داسې شتي چې بیا هغه د الله د عذاب مخې ته ودرېږي چې دا عذاب تاسو ته در ونه رسي؟ نو ځکه دې کې اصل کې دوی ته دعوت دی د سوچ طرف ته چې سوچ وکړئ په دې خبره کې که چېرته د الله عذاب راغی نو تاسو به څوک وساتي د شپې یا د ورځې؟ اصل مسله پکې دا ده چې هر مخلوق د الله مهرباني ته محتاج دی که د شپې او که د ورځې. ځکه الرحمن وي الله یې ونه وي بل نوم یې ونه وي الرحمن وي. موږ ټول دې ته محتاج یو چې الله رب العزت زموږ ساتنه وکړي او هغه زموږ ساتنه کوي. یعنې که د الله ساتنه نه وی که نو د څه نه به تا ځان ساتو؟ دا خو د الله رب العزت ساتنه ده چې زموږ یې کوي، بلکې ملایکه او فرشتي مقرر کړي دي د انسان د حفاظت لپاره. بل هم عن ذکر ربهم معرضون بلکې دوی د الله د یادولو نه مخ اړوونکي دي. د الله د یادولو نه، د الله د توحید نه، د الله د وحي نه، د قرآن د وحي دا هم د الله ذکر دی، دوی د هغې نه مخ اړوي، دوی غافله دي. پرون ما دا خبره ذکر کړې وه پرون که بله ورځ چې د دې صورت کې لوی مقصد دا دی د خلکو را بیدارول د غفلت نه. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا آیا دوی لره معبودان شتي چې وساتي دوی سوا زموږ نه لا يستطيعون نصر أنفسهم طاقت نه لري هغوی د مرستې د نفسونو خپلو ولا هم منا يصحبون او نه د هغوی سره زموږ د طرف نه ملګرتیا کیدی شي. دا دوی چې داسې ډاډلي دي چې د عذابونو دې راشي نو څوک شتي د الله نه علاوه چې بیا د دوی د عذابونو نه بچ کړي؟ نه الله وایي د دوی هغه معبودان خو د خپل ځان مرسته نشي کولی، د دوی به څه مرسته وکړي؟ کله چې سیلاب راشي، زلزله راشي، طوفان راشي نو هغوی پکې ځان نشي ساتلی، هغه دوی چې ورته پراته دي نو دوی به څه وساتي؟ اصل وجه دوی چې په دې غفلت کې پراته دي که نه الله وایي هغه دا چې د الله نعمتونه په دوی ډېر شوي دي. بل متعنا هؤلاء وآباءهم بلکې فایدې د دنیا ورکړي دي موږ دوی ته او مشرانو د دوی ته
حتى طال عليهم العمر تردي چې اوږد شو په دوی باندې عمر. موږ ډېره دنیا دوی له او د دوی مشرانو له ورکړې، نو په دوی باندې چې دا وخت تېر شو دا نعمتونه د دوی سره وو نو الله تېر شو او د هغې د لاسه په دوی کې سرکشي راغله. نږدې به دا خبره ذکر کړه که چې امتحان د راحت ډېر سخت دی. انسان بس دې سوچ کې شي چې یاره بس زه به د الله څوک خاص یم او توجه بیا نه ورکوي د الله دین ته، د هغې د لاسه د کې غفلت راشي. افلا یرون ایا نو نه ګوري دوی انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها چې بېشکه موږ راتګ کوو ځمکې ته کمو هغې لره د غاړو د هغې نه. افهم الغالبون ایا بس دوی به زورور شي. اوس په بله طریقې الله یری، په بله طریقې الله یری چې دوی کې سوچ نه کوي چې دا ځمکه چې دی دا کمیږي. موږ راځو د ځمکې دا غاړې کمو. د ځمکې دا غاړې کمولو څه مطلب دی؟ نو یو دا دی دوی سوچ نه کوي دې ته چې دغه د مؤمنان لګیا دي ډېرېږي او د کافرانو نه علاقې قبضه کوي. دوی دې خبره کې سوچ نه کوي. او دغه شان په دې کې دا مطلب هم دی ځمکه کمول د غاړو نه افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها. د خلکو دا مرګ دی، د مخلوق دا مرګ دی. دوی دې ته سوچ نه کوي چې دا خلک مري لګیا روان دي. د خلکو دا مرګ مطلب د ځمکې غاړې کمېدی دي. په ځمکه باندې اوسېدونکی چې مري خو دغه ځمکه ورسره کمېږي او ورو ورو دغه شان د هر څه فنا کېږي. نو دوی په دې کې سوچ نه کوي. افهم الغالبون ای دوی زورور دي، دوی به زورور شي بیا که چېرته الله رب العزت اراده وکړه د دوی د رانیولو او د دوی د مرګ او د دوی فیصله یې کوله نو دوی به زورور شي. قل اوایا انما انذرکم بالوحی یقینا یره در کوم تاسو ته په وحي سره. زما کار دقه دی چې زه تاسو یروم او یره در کوم د الله په وحي سره. ولا يسمع الصم الدعاء او ناوري کوم بلنې لره اذا ما ينذرون کله چې هغوی لره یره ورکړی کېږي. پیغمبر خو یره ورکوي خو دا یره هغه څوک او دا دعوت هغه څوک نه اوري چې هغه الله کوم کړی دی. او دا صفت د مشرکانو او د کافرانو بیان شوی. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. الله دا هغوی په زړونو نعم سوی الله د هغوی په زړونو او د هغوی په سترګو پردې اچولي دي. په زړونو یې مهر دی، په غوږونو یې مهر والی دی. نو دوی حق نه اوري. حق خو هغه سړی اوري چې د هغه غوږ کولاوي حق ته، د هغه زړه کولاوي حق ته، د هغه سترګې کولاوي حق ته حق پي. نو دوی ته دا فایده په دې نه میلاویږي. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك او که ورسي دوی ته ټکړه د عذاب دربستا لیقولن خامخا ویبا یا ویلنا هی هلاکت من لرا انا كنا ظالمین یقینا من ظالمانو. په دنیا کې حق نه اورېدو خو که چېرته معمولي عذاب الله وي زموږ پرې راغی که نه معمولي او ټنګ پې هم راغی نو دوی به بیا دقې وایي چې موږ څه وو موږ ظالمانو. ظلم یې څه کړی دی چې حق یې نه دی اورېدلی. ظلم یې څه کړی دی چې حق یې نه دی لیدلی. ظلم یې څه کړی دی حق ته یې غاړه نه دی ښودې. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة او کې بدو تلې د انصاف په ورځ د قیامت. فلا تظلم نفس شيئا نو ظلم به نه کېږي په هېڅ نفس باندې هېڅ ظلم. وإن كان مثقال حبة او کئی دا عمل پاندازه
وإن كان مثقال حبة من خردل اگر کئی دا عمل پاندازد دانی دا شرشمو اتینا بها را بولو منگاغا وکفا بنا حاسبین او پوریو من حساب کون کی دا قیامت تتلو باسی ولیو کو بدی بسی چی چا دا حق منل دے چا ندے منل دے ہر سپتو پا آخرت کی ولی کی ولی زکر چی پا آخرت کی داسی انصاف والا تلی بلگی چی ضرب برابر د شرشمو د دانی امر عمل چا کڑی کنا که خیری و که شری اللہ وی اتینا بها اگب منگراو وکفا بنا حاسبین او من پوریو حساب کون کی نو دا حقیقی تل دا پا آخرت کی بئی او پدی کی بتلیکی گی دا بندگانو اعمال او بندگان او دا بندگانو عمل نامی دا ہر سب تلیکی او دی کی رہتا یو روایت ذکر کم حکیم ترمیذی راوڑے دے چی یو کس را گئے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی ویا رسول اللہ زمان معلوم خدیر دے و زمان نوکران دی نو ایزی چی کل غصه شاون جو دوی وهمم وحل تکولو سرکو بدی ردی ہوتا ہوئے مسپکی سپوری ہوتا ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی نو بیا بدی سی کار کی گی چستا گناونا با تللیکی گی دوی داغا ستا گناونا با تا چی کم سزا دوی لور کردی دا با تللیکی گی دوی دا غلطیانو با مقابلہ کی دوی چی کم زیادے کرده نو یو طرف تا دوی اگا غلطیانی دی بل طرف تا ستا اگا سزا ورکول دی نو کچرتا برابر شو فلا لک ولا علیک نو نه پتا باندې د دوی سپاتی شو نه ستا په دوی سپاتی شو خبر ختم شو ولی ځکه چې سزا برابر و د دوی د جرم سره صحیح شو او کچرته سزا ډیره وه نو بیا به ستا د نیکیانو نه د قیامت په ورځ اخیستی کېږي او دوی له به ورکړی کېږي هغه ووی اواه اواه تعجب یو زما نیکیانې دا قیامت په ورځ به اخیستی کېږي دوی له به ورکړی کېږي رسول صلی الله علیه وسلم وی یا رسول الله تاسو ګواه کومه زما سره چې څومره هم غلامان دي اگر ټول ما آزاد کړي د الله لپاره زه نه غواړم چې د قیامت په ورځ زما نیکیانې زما نه بل څوک واخلي داسې د انصاف تلې به نه کړي هغې کې به د چا سره ظلم نه کېږي او په دې کې یو بله یو قصه د عایشه رضی الله عنها نه نقل ده چې عایشه رضی الله عنها پس یو غریب راغی سوال یې ته کوو سوال یې ته کوو نو د هغې سره څه نه و چې ورکړی وی خو د انګور یو دانه پرته وه هغه یې وله ورکړه نو هغه سړي د انګور دا دانه دي چې واخېسته او د ګوتو کې اړوله رااړوله مطلب دا چې یعنې دا اوس څه شی دی عایشې ورته اواز وکړو رضی الله عنها وی پلاني دی خو راشي الله وی زمونږ نه هغه ذره برابر نیک عمل هم قبلی ذره نو اوس ته اندازه ولګوه چې د انګور په دې یو دانه کې به څو زرې دا سپک مه ګڼه دا خو د خوشحالۍ خبره ده خو د یېرې خبره ګوره دا هم ده چې ذره برابر که څه ګناه دې کړي که نه هغه به هم په دې تله کېږي اوس د انبیاو د یو څو انبیاو قصې به بیانېږي او ځکه دې د سورة الانبیا وي مقصد موږ ذکر کړی چې ولې دې صورت کې د انبیاو قصې بیانېږي ولقد آتینا موسی وهارون او یقینا من ورکړی و موسی او هارون علیهم السلام ته الفرقان کتاب فرق کوونکې وضیاء او ډېره رڼا وذکرن او نصیحت للمتقین د پاره د پرهیزګارو خلکو موسی علیه السلام او هارون الله یې موږ فرقان ورکړو نو فرقان مطلب تورات خو دا د تورات صفت دی چې هغه فرقان چې وحي ده او په وحي سره فرق راځي په څه کې په حق او باطل
وضیاء او رڼا وه، دا هم دغه تورات صفت دی، وحي رڼا یې کړ. وذکرا او نصیحت و یاداشت و، دا هم دغه تورات صفت دی. الله داسې کتاب ورکړی و موسی او هارون علیهم السلام ته چې په هغه کتاب سره به فرق راتلو د باطل او د حق په منځ کې. هغه کتاب رڼا وه، هغه کتاب نصیحت و. چا داسې ویلي دي الفرقان نه مراد هغه معجزات دي چې الله ورکړي وي موسی علیه السلام ته. الذین یخشون ربهم بالغیب، هغه کسان چې یریږي د رب خپل نه په نه لیدو کې. وهم من الساعة مشفقون، او هغوی د قیامت نه سخته یره کوونکي دي. دا دغه پرهیزګارو خلکو صفت دی. لکه چې تېر شوي آیت کې څه وویل؟ وذکرا للمتقین، نصیحت د چا دپاره؟ پرهیزګارو خلکو دپاره. پرهیزګار څوک دي؟ د الله نه یریږي. بالغیب دغه رب لیدلی نه دی ګورې، خو یریږي ترې. بل صفت د تقوادارو دا دی چې دوی د قیامت نه ډېر یریږي. نږدې د مشرکانو او د مجرمانو هم حال بیان شو چې هغوی قیامت غواړي چې کله به راځي، مسخرې پورې کوي. دلته مؤمنانو ته وګوره، هغوی د قیامت نه یریږي. وهذا ذکر مبارک انزلنا، او دا یادداشت یا او دا نصیحت ته برکتونو والا نازل کړی دی موږ دا. افانتم له منکرون، ای نو تاسو دا ناشنا ګڼئ. قرآن ته اشاره ده. لکه څنګه چې الله موسی علیه السلام له تورات ورکړو، الله وایي موږ دا نصیحت درلېږلی دی، برکتي د برکت نه ډک کتاب دی. نو تاسو دا نه منئ، تاسو دا ناشنا ګڼئ. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، او یقینا ورکړو موږ ابراهیم علیه السلام ته هدایت داغه من قبل د مخکینا. وكنا به عالمین، او موږ په هغه باندې پوهه. د ابراهیم علیه السلام قصه پکې لکه تفصیلي راوړي، لکه چې د مکې مشرکانو به هم دعوه کوله وایي موږ په دین د ابراهیم علیه السلام. الله ابراهیم علیه السلام ته ما هدایت او پوهه مخکې ورکړې وه. مخکې څه مطلب دی؟ یو دا مخکې د موسی علیه السلام، یا مخکې نه یعنی وړوکوالي کې، په ځوانۍ کې. په ځوانۍ کې الله رب العزت هغه ته پوهه ورکړې وه، په هغه کې اوچت صفات هغه پکې اچولي. ابراهیم علیه السلام په یو علاقه کې اوسېدو، دغه علاقې نوم و کوثا، او تورات کې د دې تذکره راغلې ده. بیا دی او د ده پلار او د ده خپلوان د دې علاقې نه لاړو، یو علاقې ته حران ورته ویلی کېږي. هلته به دوی اوسېدو، د پلار بیا هلته مړ شوی او دعوت یې هم دغه ځای کې شروع شوی. بیا د هغې نه بعد ابراهیم علیه السلام چې دی د عراق نه دغه حران علاقه چې به کوي، د دې نه ووتو لاړ کنعان ځمکې ته، فلسطین طرف ته. د ابراهیم علیه السلام قوم چې دی هغوی به د ستورو او د نور او د سپومۍ بندګي کوله، او دغه شان هغوی کې بعضو به بندګي د بوتانو کوله. لوی دعوت ابراهیم علیه السلام هغوی له ورکړه، لوی دعوت. او د پلار سره ډېرې خبرې راغلې وي، د قوم سره مناظرې راغلې وي، هغه بوتان یې پکې مات کړي وي، د هغې قصه او ذکر کړي. او دا بوتان چې کله د ماتول که نه د قوم دا بوتان، نو د یو روایت مطابق د عمر 14 کاله. دا قصه کله راغلې ده چې د عمر 14 کاله، او زیات نه زیات چې د عمر راغلی دی نو عمر 26 کاله. نو که 26 کې د قوم سره مقابله کول او پلار سره خبره کول په دې عمر کې، دا په دې ځکه چې الله وایي ما د مخکې نه هغه له پوهه ورکړې وه او ما هغه ته نیغه لار ښولې وه. د هغه دا قصه بیانېږي او واضحه ده. لږ څه موږ د ابراهیم علیه السلام په باره کې د تېر شوي درسونو کې وویلو. اذ قال لأبيه وقومه، کله چې ووایي هغه پلار خپل ته او قوم خپل ته، ما هذه التماثيل، څه دا شکلونه، التي أنتم لها عاكفون، هغه چې تاسو
داغي همیشه عبادت کوي یاغه چې تاسو هغې لره من جوران ما هذه التماثيل څه دي دا شکلونه هغوی شکلونه جوړ کړي د بوتانو د نور او د سپومۍ او د ستورو او هغې ته به پراته نو څه دي دا سوال د څه دی څه مطلب دی څه دي دا نه څه دي دا څه مطلب دی په دې څه دلیل دی د تاسو د پراته په دې څه دلیل دی دا مطلب دی د سوال څه دي دا په دې څه دلیل دی هغه چې تاسو یې من جوران یا تاسو ته همیشه پراته قالوا یا وی وجدنا آباءنا لها عابدين مندلی دی من پلاران خپل د دې عبادت کوونکي سمزورور دلیل وي یاره ابراهیم وی په ډېرو قصو نه پوهېږو خو لنډه دا چې زموږ پلار نیکه هم دقه لار وه دا ډېر خلک زموږ په دې پوښتنو کې به ورته ډېر داسې میلاو شي ته به ته لکه دا کار چې غلط زموږ پلار نیکه کوو نو پلار نیکه به په غلطه روانې ته به په غلطه ځي نو ځکه ورته هغه څه وویې قال اویاغا لقد كنتم انتم وآباؤكم یقینا یی تاسو پلاران ستاسو فی ضلال مبین و گمراهی ښکاره کې سوه خبره ورته وکړه د دې نه دا مسله راووته چې پلار نیکه چې په خطایي نو ته به یې تابعداري نه کړي دویمه خبره دا راووته چې پلار نیکه په غلطۍ نو ته به وایې چې دوی په غلطه دي قالوا یا هغوی اجئتنا بالحق آیا تا موږ ته راوړی دی حق ام انت من اللاعبین یا ته یې د لوبو کوونکو نه دا ده چې ورته کله ووایي که نه وایي تاسو ستاسو پلاران ګمراهان هغوی ورته وایي ابراهیم رښتیا دی که ګپ لګی سي نه کې دی موږ سره ټوکې کې دومره جوړ ته لاړې چې موږ صرف نه زموږ د پلار نیکه ته دې هم ګمراهو ته په رښتیا لګیا ام انت من اللاعبین که نه مسخرې کې ټوکه کې که ټوکه کوې یو موږ به درسره بیا ګزاره وکړو ځکه چې یو ټوکه دې کوله او که په رښتیا لګیا نو چې ستا څه بندوبست وکړو د دې څه حل راوباسو ځکه چې مسله ډېره مخکې لاړه سبا به انشاءالله شروع کوو د شپږ پنځوستم آیت نه خو چې تاسو ته دا یاد یې ګورئ چې خبره بدیزي ختمه شو ابراهیم وی ته ټوکې کې که نه په رښتیا لګې د دې جواب به هغه کوي هغه به انشاءالله بیا سبا شروع کوو الله رب العزت دې موږ په توحید باندې د مرګه پورې ساتي او الله رب العزت دې موږ د شرک او بدعات او خرافاتو نه لرې ساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد